د کډوالو لپاره سرچینې. په متحده ایالاتو کې د میشته کېدو خدمات. آیا د بیا میشته کېدو اداره څه ده؟ د بیا میشته کېدو اداره یوه غیر انتفاعي اداره ده چې د متحده ایالاتو حکومت سره په عامه خصوصي ملګرتیا کې همکاري کوي ترڅو د هغه کډوالو سره مرسته وکړي چې د متحده ایالاتو د کډوالۍ داخلي پروګرام له لارې متحده ایالاتو ته راځي. په متحده ایالاتو کې د میشتېدنې 9 ادارې شتون لري چې په ملي کچه فعالیت کوي. دا د بیا میشتېدنې ملي ادارې په ښارونو کې ځایي دفترونه لري چیرې چې کډوال اوسیږي. که څه هم ځایي دفترونه ممکن په مختلف نومونو فعالیت وکړي. د بیا میشتېدنې ځینې ادارې مذهبي تړاو لري مګر دې ټولو ته اجازه نه ورکول کیږي چې د نسل، ملي اصل، مذهب یا د کډوال جنس یا د فزیکی یا رواني معلولیت په بنسټ تبعیضي چلند وکړي. د بیا میشته کېدو دغه ادارې له ډیری کلونو راهیسې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه کډوالو سره په متحده ایالاتو کې په میشته کېدو کې مرسته کوي. دوی په متحده ایالاتو کې کډوالو او د هغوی کورنیو ته په لومړیو میاشتو کې مهم ملاتړ چمتو کوي. د بیا میشتېدنې ادارې رول. د متحده ایالاتو حکومت لارښوونې رامنځته کوي او د لومړني خدماتو لپاره تمویل چمتو کوي چې کډوال یې ترلاسه کوي. مګر د بیا میشته کېدو ادارې او نور سازمانونه خدمات وړاندې کوي او ممکن نورې مرستې هم وړاندې کړي. د بیا میشته کېدو اداره به تاسو نورو خدماتو سره وصل کړي چې تاسو ورته د خپل نوي ژوند د پیلولو لپاره اړتیا لرئ. خدمتونه او مرستې محدودې دي او د کورنۍ اندازې، د کورنۍ د غړو د عمرونو، د بیا میشته کېدو ځای او عاید په څیر عواملو له امله مختلف کډوال ممکن مختلف خدمتونه ترلاسه کړي. لومړی 10 ورځې. لومړني خدمات د دې لپاره دي چې کډوالو ته په متحده ایالاتو کې د نوي ژوند ته لاره هواره کړي. د بیا میشته کېدو ادارې به تاسو سره په متحده ایالاتو کې ستاسو د لومړیو 10 ورځو لپاره لومړني خدماتو او د ژوند لګښتونو کې مرسته وکړي. ځینې ادارې به مستقیم ډول ستاسو لګښتونه ورکوي. نور ممکن تاسو ته یو څه پیسې درکړي او تاسو ته وښیي چې څنګه او چیرې ځان ته ځانګړي لګښتونه ورکړئ. تر 90 ورځو پورې. د 10 ورځو موده د رارسېدو وروسته 90 ورځو پورې غځول کېدی شي که چیرې د بیا میشته کېدو خدمتونه چې تاسو ورته اړتیا لرئ په 10 ورځو کې بشپړ نشي. تاسو به اړتیا ولرئ چې ژر تر ژره د دندې په لټه پیل وکړئ. د بیا میشته کېدو ادارې ته اړتیا نشته چې ستاسو لپاره دنده ومومي. د بیا رغونې اداره هم اړینه ده تاسو ته تلیفون، تلویزیون، موټر یا کمپیوټر درکړي یا خپل د سفر پور او نور بیلونه تادیه کړي. تاسو به اړتیا ولرئ د دې توکو پیرلو لپاره د پیسو ګټلو لپاره کار وکړئ او خپل لګښتونه په خپله ورکړئ. اړین خدمات. دا هغه خدمات دي چې د بیا میشته کېدو ټولې ادارې باید په متحده ایالاتو کې د دوی په لومړیو 10 ورځو کې ټولو مهاجرو ته چمتو کړي یا ډاډ ترلاسه کړي چې څوک یې چمتو کوي. په هوایي ډګر کې له مهاجرو سره لیدنه وکړئ او هستوګنې ته ترانسپورت چمتو کړئ. اړین موسمي جامې چمتو کړئ. جامې باید نوي مګر دا باید پاک او په ښه حالت کې وي. خوندي، ښه او حفظ الصحه کورونه تنظیم کړئ. په کورنۍ کې هر بالغ ته د شخصي لګښتونو لپاره لږې پیسې چمتو کړئ. لومړني فرنیچر او د کورنۍ توکي چمتو کړئ. توکي باید نوي توکي نوي مګر دا باید پاک او په ښه حالت کې وي. د کورنۍ د اندازې په مطابق تر هغه پورې چې خوراکي ټیکټونه ترلاسه کیږي او یا دا کورنۍ کولی شي د خپل خواړه چمتو کړي نو خواړه او یا هم د خواړو معاش ورکول شي. د نغدي او طبي مرستې لپاره غوښتنلیک کې مرسته وکړئ. د ټولنیز امنیت کارت لپاره غوښتنلیک کې مرسته وکړئ. د انګلیسي ژبې ټولګي کې د نوملیکنې سره مرسته وکړئ که مناسب وي. د دندې مرکو او دندې روزنې ته ترانسپورت چمتو کړئ. د کار په خدماتو کې د نوملیکنې سره مرسته وکړئ که مناسب وي. د روغتیا ازموینو ترلاسه کولو کې مرسته او هر ډول روغتیایي خدماتو ته اړتیا ده.
د 18 او 15 کلونو ترمنځ نارینه‌و لپاره د ځانګړو خدماتو سره راجستریشن کې مرسته وکړئ. په ښوونځي کې د ماشومانو ثبت او راجستر کولو کې مرسته. په متحده ایالاتو کې ټولنې او ژوند ته لارښود چمتو کړئ. د اړتیا په صورت کې د ترانسپورت او ژباړې خدمتونه وړاندې کوي. بلې ټولنې ته تلل. ستاسو د بیا میشته کېدو ټولنې کې لږ تر لږه 6 میاشتې څخه تر 1 کال پورې پاتې کېدو ډېری ښه دلیلونه شتون لري. که تاسو بلې ټولنې ته تلل په پام کې ونیسئ نو تاسو به د خپل حرکت لپاره مسؤل اوسئ او د هر ډول ملاتړ خدماتو موندلو لپاره چې تاسو ممکن په خپله نوې ټولنه کې ورته اړتیا ولرئ. دا غوره ده چې مخکې له دې چې تاسو حرکت وکړئ د خپل میشته کېدو ادارې سره د حرکت کولو په اړه خپل فکرونه بحث کړئ. تاسو باید د حرکت کولو په 10 ورځو کې د متحده ایالاتو حکومت ته خپل نوې پته خبر کړئ.